که په موټر کې عادت شوي یاست او اوس یې نشئ پرېښودلی او ستاسې ذکر د کاره غورځولی وي او تاسې هم د کاره غورځولی یاست او جنسي قوت یې ستاسې کم کړی وي او اوس پښیمانه یاست او نشئ کولی چې دا عمل پرېږدئ، نو دا ویډیو وګورئ او دا طریقه وکړئ، نو الله تعالی به مو د دې مرض نه خلاص کړي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا معلومات درکوم چې په کومه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې د موټک نه ځان خلاص کړئ، د تل لپاره د دې پلیت عمل نه ځان خلاص کړئ او خپل بدن مو سالم پاتې کړئ، یعنې جنسي قوت مو سالم پاتې شي، تر څو آینده کې د خپلې ښځې سره په صحیح ډول باندې کوروالی وکولی شئ او ورسره د ژوند خوندونه حاصل کړئ. خو دوستانو، د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا طریقه وښیم، که چېرې تاسې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نښان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسېږي. دوستانو، نن سبا زیاتره ځوانان په موټرونو باندې عادت شوي دي، یعنې هغوی په خپل لاس سره خپل ځان خلاصوي او خپله منې وباسي او خپله ځواني تباه کوي. نو دوستانو، د دې یو څو دقیقو خوند دپاره خپله راتلونکې ټوله زندګي مه تباه کوئ، ځکه که چېرې تاسې زیات موټکې ووهئ، یعنې زیات د لاسه کار واخلئ، نو تاسې په آینده کې نشئ کولی چې په صحیح ډول باندې د ښځې سره کوروالی وکړئ او د جنسي اړیکو نه به خوند نشئ اخیستلی. نو اوس د دې پلیت عمل پرېښودلو دپاره زه تاسو ته یو 2 خوراکونه ښیم چې هغه خوراکونه د سرکې زیات استعمال دی او ورسره د نیمګانو زیات استعمال دی، ورسره د مالټو او نارنجانو استعمال هم زیاته فایده کوي. نو دا ډېر زیات خورئ، نو په دې سره به ستاسې بیا جنسي شهوت نه راپارېږي او ستاسې به موټک ته نه مجبوره کېږئ. په 2م نمبر کې دي د قرآن کریم تلاوت او 5 وخته لمونځ په ټایم او جمع سره کول او ورسره د جمع پابندي کول، یعنې جومات سره لمونځ ادا کول. نو که چېرې تاسې تلاوت په ټایم وکړئ، لمونځ مو په ټایم وکړئ او په اوداسه کې روزانه وګرځئ، نو شیطان او نفس تاسې باندې غلبه نشي کولی او تاسې به موټک ته مجبور هېڅکله نه شئ. نو دوستانو، دا طریقه وکړئ، نو الله تعالی به مو د دې پلیت عمل نه خلاص کړي. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، درسره لایک یې کړئ او ملګرو